د هغه عظیم ذات په نامه پیل کوم چې انسان یې خلقیت یې کړی او سمندرونه یې د کښتیو تابع ګرځولي. پیل کوم د یو داسې چا په سپېڅلي نامه چې انسان یې په ټول مخلوق کې غوره ګڼلی او وریځې د باران سرچینې ګڼلې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی لیس شدید بالسرعة انما الشدید الذي یملک نفسه عند الغضب. ژباړه: پهلوان هغه څوک نه دی څوک چې خلک سملوي، بلکې پهلوان هغه څوک دی څوک چې خپله غصه کنټرول وساتي. څوک چې خپله غصه کنټرول وساتي نو خلکو سردار شو. دا رښتیا ده. تاسې نن سبا وګورئ چې یو چا ته ډېر تاوان رسېږي، هغه پرې صبر وکړي او خپله غصه وزغمي. هغومره ورته د خلکو په زړونو کې درناوی ډېرېږي، د ځان لپاره د تاریخ په پاڼو کې ځای پیدا کوي او د خپلې حوصلې په کچه واک لاسته راوړي. برابره خبره ده که زور یې ډېر وي او که لږ وي، خو دا چې یو مقام ته رسېږي د غصې او د زغم په نتیجه کې رسېږي. ځکه چې صبر د ټولو اخلاقو سردار دی، له امله یې د صبر څښتن د خلقو سردار دی. تاسې به ډېر خلک لیدلی وي چې لوړو لوړو چوکیو ته به رسېدلی وي، خو د خپلې بد اخلاقۍ او زیاتې غصې له امله یې ډېر ژر خپل موقف له لاسه ورکړی دی چې نوم یې د تاریخ په تورو پاڼو کې لیکل شوی دی چې نه یې څوک راړوي او نه یې څوک پاملرنه کوي. تاریخ دوه ډوله پاڼې لري چې یوه یې سپینه پاڼه ده چې هوښیاران، عادلان، صابران او هغه خلک پکې لیکل کېږي چې خپله غصه وزغمي. دویم د تاریخ توره پاڼه ده چې ظالمان سرغړونکي او هغه خلک پکې لیکل کېږي څوک چې له خپلې غصې سره سم چلند کوي. د تاریخ په توره پاڼه کې به ستالین، لینین، فرعون او هټلر لیکل کېږي او په مقابل کې په سپینه پاڼه کې به حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علي، حضرت عثمان او صلاح الدین الایوبي زنګي او داسې نور راځي چې پر عدل پرېکړه کوي او خپله غصه د حق تابع ګرځولې وي. هیله مې دا چې د خوښۍ او د فن وړ مو ګرځېدلی وي.